که په یو ګوټ کې یوه څانګه ټوله ګل شي نو څه که په یو ګوټ کې یوه څانګه ټوله ګل شي نو څه سپرلی هغه چې هم په ګل او هم په خار راشي ما اورېدل دانه په خاورو پټېده ویل یې مونږ به هم وخاندو مونږ به هم وار راشي. د اجمل بابا په دغه شعرونو باندې محترم مشر ناموس خان ناموس صاحب ته خواست کوم چې هغوی خپل شعرونه ووایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د شعرونو نه وړاندې زه بیا یو ځل د محمد اکرام صوفي صاحب د زړه له تله شکریا ادا کوم ځکه چې د هغه په برکت نن داسې یوه برکتي غونډه جوړه شوې ده چې یقینا زه ډېر زیات نن خوشحاله یم. او بل دا چې ما د ملګرو نه کم کلامونه واورېدل نو موږ خو ډېر زیات لکه د پروګرامونو کې شریکېږو نو یقینا چې ډېر بهترین کلامونه چې داسې کلامونه نور کلمه نه دي اورېدلې مې دي خو د ننني پکې څه ډېر بدل کلامونه که د کشرانو او که د مشرانو او د مونږ د کریم بخش بای چې د یا برهان الدین شو مله د ساګر صاحب د رور نو د دوی هم د زړه له تله شکریا ادا کوو ځکه چې دا دوی خو یو ځل نیم راغله دا دوه ملګري چې دي نو دا زموږ سره هر پروګرام له چې چېرته ځو نو دا کریم بخش او برهان صاحب دا زمونږ د هر پروګرام ملګري دي. څومره وخت چې مونږ د ادب له ورکو دونه وخت دوی زموږ سره په دغه مرسته کې شامل کړی دی نو د دوی هم د زړه له تله شکریا ادا کوم. باقي خپل غزل خو به راله مزه رانه کړي او خاموش صاحب خو دا په دې ټایم کې نشته ځکه زما د نظر نه پناه دی ذکر مې ونه کړو. خاموش صاحب ته واپس په دې خپلې ټولنې ته په راتلو باندې بیا مبارکي هم ویم او ستړي مشي ورته هم ویم او زموږ سره په هر پروګرام کې راځي انشاءالله. خپل مختصر غوندې د لنډ بهر یو کلام ویم خو مزه به ما له هم رانه کوي تاسو له به هم درنه کوي ځکه چې تاسو ډېر مزدار کلامونه ووایئ که نه. ګران به پچا ځان نه کې ګران به پچا ځان نه کې بل چې په ځان ګران نه کې ګران به پچا ځان نه کې بل چې په ځان ګران نه کې وخت که دې خراب نه کو بیا به خسارمان نه کې او څنګ به بره وخیجې خیال چې د اسمان نه کې او خدای گو چې انسان نه یې خوی چې د انسان نه کې او واخله د ارچا دعا هیڅوک پریشان نه کې او چاته سترګې ټیټې مې خدایه د افغان نه کې چاته سترګې ټیټې مې خدایه د افغان نه کې او ماته به د چا قصه ماته به قربان نه کې او فکر به په مینه کې یاره د سود زیان نه کې او فکر به په مینه کې یاره د سود زیان نه کې او صدر باندې شوي دي ولې مې پرسان نه کې او تلې زړه کې یاد لره هیر د ناموس خان نه کې. نو زه بیا یو ځلې د دې ټولو ملګرو شکریا ادا کوم.